مال ته کې په دې دنیا کې له کوم انسانه متاثره یې؟ محبوب جانه په دې دنیا کې په دې کائنات کې زه له چا متاثر یم؟ زه په خپله د ښځې له وجوده متاثر یم. هغه څنګه؟ ښځه مور ده. بالکل. نه یې مول بدل یې نشته. بالکل. د مور مینه چې ده افاقي مینه ده. بالکل. دا دونه سوچه پاکه مقدسه مینه ده چې مور دې 10 میاشتې په نس کې ګرځوي، په نس کې خوراک درکوي، خو په تا احسان نه اچوي. بالکل. چې څونه تکلیف درد ورکوي دا خوشحاله وي. بچی مې ده پیدا به سي، په غېږ کې به یې ونیسم، په سینه پسې به یې ونیسم. بالکل. ګوره ښځه نه ده، ښځه یو انسان په نس کې جوړوي. بالکل. 10 میاشتې په نس کې د انسان د ده سترګې، د ده هډونه تر 300 زیات هډوکي دا هلته جوړوي. دغه مازغه جوړوي، دا دماغ جوړوي، دغه سترګې جوړوي، پزه جوړوي، خوله جوړوي، ژبه جوړوي. دلته په بدن کې زړه، سږي، کولمې، ینه، معده، بیا دغسې پښې، دا ټول وجود مکمل دا په خپل نس کې مکمل کړي. بالکل. د انسان اول خالق چې د پاک رب ده. بالکل. الله ده. او دویم خالق یې ښکاره د ثبوتونو سره سل په سل کې حقیقت 1% دروغ نشته. هغه ښځه ده. هغه مور ده. مور ده، ښځه ده. هره ښځه مور ده. بالکل. که د تا د 2 کالو بچی ده، دې ته خدای ژوند ورکړو، دا به مور سي. بالکل. یعنی هره ښځه هغه درجه لري لکه د ما مور. بالکل. اوس ګوره یوه ښځه 14 انسانان جوړوي په خپل وجود کې. څو؟ بالکل 14. خو دا تی وینې 18 هم پیدا کړي، 14 هم پیدا کړي، 15 هم پیدا کړي، 10 هم پیدا کړي. نن سبا دا خوراکونه کمزوري شولو، لوږې راغلې، هغه پخوانی فطري ژوند نشته، نه رمې لري څوک، نه غوا لري څوک. نو په دا وجه باندې دا ورسېده اوس 10 کوچنیان، 8 کوچنیان، 6 کوچنیان پیدا کوي. بالکل. نو ګوره 14 زړونه پیدا کوي، 28 سترګې پیدا کوي. بالکل. 28 بډوکې پیدا کوي، 14 معدې پیدا کوي، 14 کولمې پیدا کوي، 28 پښې پیدا کوي، 28 لاسونه پیدا کوي، 14 داسې ککرۍ پیدا کوي، 28 دغه سترګې وینې. د انسان یو ویښته دلته څوک نه سوی جوړولی. یعنې نشي جوړولی. یعنې یو ویښته تر اوسه پورې یو ویښته د ویښته دغه مواد څه دي، میټریال دلته نشته. بالکل. یعنې بیا د مور مینه څه ده، یو دونې لازواله مینه ده، دونې پاکه مینه ده، دونې افاقي مینه ده، له انسانیت سره جوت مینه ده. یعنی د دې نه مول بدل نشته، نه په استاد کې شته، نه په ورور کې شته. د دنیا د کائنات په یو انسان کې دونه مینه نشته. بالکل. لکه مور چې له اولاد سره کوي، دونه رښتیا، دونه پاکه او دونه سوچه مینه. نو اول خالق پاک، اول خالق الله ده. بالکل. دویم خالق چې د انسان مور ده، ښځه ده. بالکل. ښځه بیا ښځه چې لور سي، د لور نه مول بدل نشته. بالکل نشته. یعنی لور باندې دا مور پلار دا ورونه څونه ګران دي، ته تصور نه شوی کولی. یعنې نشي موږ لور نه پیژنو. بالکل. موږ لور دی بولو لکه یو حیوان. حیثیت هم نه ده ورکړی، نه ورسره کېناستلي یو، نه مو خبر ورسره کړې ده، نه مو لور اورېدلې ده چې لور واده کړو، په یو کال کې هم پلار نه پسې ورځي، پوښتنې نه کوي. یعنی د لور مینه موږ په خپله وژلې ده. بالکل. د لور مینه موږ وژلې ده. خور چې ده، خور دغسې یو پاکه مقدسه رشته ده. بالکل. یعنی د خور وجود ډېر افاقي ده، ډېر مقدس ده، ډېر مقدم ده. دغه خور چې ده د موږ په کور کې له موږ سره ژوند کوي، موږ دا وژلې ده. بالکل. یو پسه چې ده د هغه خیال ساتو. ولې ساتو د پسه خیال؟ هغه ولې ساتو؟ ګوره د پسه موږ حلالوو، بیا یې غوښې خورو، موږ وایو ښه چاغ. بالکل. د غوا خیال ساتو. ولې ساتو؟ شیدې راکوي، مستې راکوي، په دې وجه خیال ساتو چې وچه چې دستې خرڅوو. بالکل. انسان نه ده، فطرتاً لالچي ده. بالکل. مفاد پرسته ده. بالکل. له خوره مفاد اخلي، له لوره مفاد اخلي، له موره مفاد اخلي، له وروره اخلي، ګټې اخلي، خپل ځان ته یې وړي. بالکل. نو د دنیا عظیم وجود څه ده، پاک او مقدس وجود څه ده، افاقي وجود څه ده، د اخلاص او د مینې وجود څه ده، له مینې څخه ډک ده، چې ارزښت لري، چې په مینه ارزي، چې په هر څه ارزي، په قرباني ارزي، هغه ښځه ده. هغه ښځه ده. د ښځې نه یې مول بدل نشته. بالکل نشته. یعنې نو باید موږ د خپلو میندو خویندو احترام وکړو. چې خور واده ده، په جمعه کې یارې ورځئ، په جمعه کې نه یې په 15 شپې کې ورځئ. خور ته ووایه ورته څه ضرورت لري، موږ څه خدمت دې ته وکړو. لور ته ورځئ، بالکل. پلار دې ورځي، ورونه دې ورځي. دغه
تعلقات مه وزنئ، دغه پاکې مقدس رشتې مه وزنئ. خور یې مړی دی خبر نه، خور یې کینسر وي دی نه ورځي، علاج نه پکوي. خور یې وروره زنې ورتړلې، دوی ته وایي خور دې مړه ده، دوی وایي نو موږ خو لرې یو، تاسې یې خښه کوئ. بالکل یعنې وایي خښه کوي، ادرې ته نه راځي، جنازې ته نه راځي. اما بله ورځ دغسې پېښه وه، دغسې پېښه شوله. موږ تاسو خښه کړه، موږ تاسو مسافره در په دره، بیا وروره شهیده شوله، ویې ویستله، بیا یې یو قریب هم نه و پکې، نه مور و نه پلار و نه ورور. بالکل دا خبرې چې دي دا د ما د زړه او د دې مزغو له درد او له تکلیفه ډکې خبرې دي. زه هره ورځ دا احساسوم چې موږ چې یو، موږ کې حقیقت نشته، انسانیت نشته، پښتونولي نشته، ورورګلوي، مورګلوي، خورګلوي، لورګلوي موږ نه ده پاللې. دا په موږ کې مړه ده. بالکل د یو مشر سپین ږیري لاسونه پښې کولوو، لور نه پېژنو. د یو استاد لاسونه پښې کولوو، 10 کاله ورسره تېروو، خدمت یې کوو، لور ته 1 کیلو مالټې 1 کیلو سیب نه وروړو. له لور سره په ټوله زندګي مجلس نه ده کړی. هغه هم دغه انسان ده، دغه وجود ده لکه ته اوسه. او د هغې مینه څونه مینه ده در سره، پاکه مقدسه مینه ده چې لور ته وایي بچی دا بیا لکه ګل وغوړېږي. بالکل. او له لوره چې تېر شولې غږ دې نه ورته وکړو، دا بس مړه شي. بالکل. خور دغه د احساسات مړه شي. چې بازار ته ځې، لور ته وایي، خور ته وایي، ورور دې خور ته وایي، پلار دې لور ته وایي چې خورې، لورې څه شی درته راوړم. بالکل. یو شی به درته راوړم، په 100 روپۍ بنګړي دې ته ورته راوړې، دا 10 ورځې خوشحاله. بالکل. یو غاړه ورته راوړې په 300 روپۍ، دا 15 میاشتې خوشحاله. یو جوړ کالي ورته راوړه، تر مرګه به دعاوې درته کوي. بالکل. د دې دغه دنیا ده، بنګړي، کالي، پیزوان، نوکریزې، بالکل. د میک اپ یو سامان، یوه ګوتې، یو جوړ کالي، یو سندل، دغه د دې دنیا ده. په 10 روپۍ خوشحاله کوي. دې بس له تا سره مینه ده، په مینه کې دا شیان ورته راوړي، دغه نه دا نور احساس پیدا کړي. نو موږ پښتنو مینې وځلې دي. بالکل. موږ پښتانه استاد ته 20 کاله ورکوي، بالکل. مور ته 1 شپه نه ورکوي. بالکل. د استاد پښې وچوي، لاسونه وچوي، لمبوي یې، مور ته 1 ګیلاس اوبه نه ورکوي. پلار هم یې کړی ده. دا په آخري کې دا وایم چې دا د مور مینه چې ده، هغه د پلار له وجې ژوندی ده. بالکل. که پلار مړ شو، مور بل ځای واده کوي، په یاد دی؟ بالکل. هغه له مجبوري یې کوي. دا خلک یې نه ساتي، ورونه یې نه ساتي، پلار یې نه ساتي، لورونه یې نه ساتي، نو بچیان هم وي، له مجبوري یې واده وکړي. بالکل. بیا مطلب دا واده وکړي. خو پلار چې داسې پلار ژوندی وي، د مور مینه هم طاقتوره وي. بالکل. د خور مینه هم طاقتوره وي. پلار نظام ده، پلار ریاست ده، پلار چې ده یو طاقت قوت ده. پلار بیا د انسانانو ټول ضرورتونه، دا د خپل اولاد ټول ضرورتونه، پلار چې ده د اولاد او د کور باچا ده. دی ده که دی مجبوره سو غلا کوي، که دی مجبوره سو مړی کوي، که دی مجبوره سو ځان مرګ ته ورکوي، ځان په اور کې اچي، لیکن د اولاد لپاره د ماخستن نه مخکې راوړي. خامخا یې تا لپاره 1000 وارې دا پلار قربان شوی ده، په بدۍ اخته شوی ده، په ګناه اخته شوی، ځان یې دوزخ ته اچولی ده، لیکن تا ته رزق راوړی، روزي راوړی، تا ثواب جوړ شوی. او دا خبرې چې ما کړې، دا اوس زه کوم، دا هېچا نه دي کړې. بالکل. بالکل. په دې کې مور زوی خوشحاله کېږي، مور لور خوشحاله کېږي، پلار لور پلار زوی خوشحاله کېږي، ورور خوشحاله کېږي. دا د یو خاندان پاور طاقت دغه تړون دی، دغه رشتې دي، دا خوني. بالکل. نو دلته چې دې خلک نه غواړي چې یو خاندان خوشحاله سي، له خوشحالۍ سره مخامخ سي. خلک غواړي چې یو خاندان کې نفاق وي، درپدرۍ وي، دا د خاندان غړي په خپله ګټه استعمالوي. یو خاندان ټول سره خوابه دی، زوی یو ځای خلک په ګټه استعمالوي، له ښځې سره بل سړی تار پیدا کوي، له لور سره بل سړی تار پیدا کوي. یعنې که یو خاندان خوشحاله او متحد و، د هر چا له ګټو وتلی دی. که یو په خاندان کې بې انتفاقي وله، جنګونه ولو، هغه خاندان هر سړی استعمالوي د خپلو ګټو لپاره. بالکل. نو موږ خو د ګټو لپاره کار کوو، یو کور تباه کوو، یو خاندان تباه کوو، د پلار او د لور مینه نه ژوندۍ کوو، د میړه او د ښځې مینه نه ژوندۍ کوو، د ورور مینه نه ژوندۍ کوو. دا مینې که را ژوندۍ شولې، بیا یو کور دا رقم دی لکه غر، هېڅوک تاوان نه شي ورسولی. بالکل. دغسې. او که دغه مینې مړې ولې، هر سړی به په وزې ننوځي، د کلي همسایګان، مرکې به وي، جرګې به وي، ملایان به ناست وي، سپین ږیرې به ناست وي، هاده او داده، لاسونه به غورځي، نسونه به مړوي، نور هم ډېرې ګټې اخلي. بالکل. نو زه وایم چې ښځه چې 14 انسانان پیدا کوي، 28 سترګې جوړوي، 28 بډوګې جوړوي، معدې جوړوي، انسانان مکمل کمپلیټ کړي، له خپل وجوده راباسي. یعنې د ښځې د یوه بډوګې
کار دا ټوله دنیا نه شي کولی یا نه شي کولی بیا تیوس بډوکي جوړ کړي دي یعنی ښځه څنګه بې عقله ده څنګه کم عقله ده زه جوړ کړی یم ته جوړ کړی بالکل دماغ به چیرې جوړ شوی باید ښځې ته کم عقله نه ووایي دا دماغ چیرې جوړ شوی دا د دې په نس کې جوړ د شوی دې له وینو جوړ شوی د دې له وینو جوړ شوی د دې له زه به چیرې جوړه شوی د دې په وجود کې جوړه شوی دا ما سر له کوم چې راوتلی دا د دې په له وجوده راوتلی د دې له وجود راوتلی دا د ښځې هغه کوم خدای تعالی چې دغه ورکړی د هغه تا بیان کړلو او ډېر خلک یې نه بیانوي ما خالق د ما دویم خالق د په مځکه بیا یې مینه افاقي ده بالکل بیا یې غېږه چې ده دا د سکون او د راحت سبب ګرځي بالکل او بچه ته بیا اول وارې ما د ښځې په تي باندې زه به یخېده د دې رزق د دې د وجود وینې مې خوړلې دي دا شیدې له وینو جوړېږي بالکل جوړه 2.5 کاله مې خوړلې دي بالکل نو اوس چې زه وایم ښځه کم عقله ده ښځه چې ده په ناسته ولاړه نه ارځي نو خو زه نمک ارامه یم نمک ارامي ده نمک ارامي ده که نه ده بالکل ده نو پښتنو ته وایم د ښځې وجود تسلیم کړي که غلام سم الله به دې بخي که تسلیم کړي الله به دې بخي که دې سر ته ټیټ کړو الله دې بخي تر پښو لاندې جنت ته هره ښځه مور ده هره ښځه بچی پیدا کوي هره ښځه مور ده د هرې ښځې تر پښو لاندې جنت بالکل ښځه مه خطا باسي دروغ مه ورته وایاست مینه کې رازبندۍ کې مینه ورسره وکړئ لکه څونه پاکه مینه چې دوی در سره کوي باید تاسې هم ورسره هم پلار هم ورور او آخري خبره دا کوم ګوره الله پاک آدم علیه السلام تخلیق انسان پاک رب جوړ کړی دی سر یې کمپلیټ دا سر یې مکمل الله جوړ کړی دی بالکل آدم علیه السلام یې تخلیق کو جنت ته راولېږل په جنت کې 3.5 کاله تېر کړو 3.5 کاله جنت د حورو مرکز و په کربو حورې ولې د غلمانو مرکز و په کربو غلمانو د شاتو ویالې ولې د شرابو ویالې ولې د شیدو ویالې ولې مثال د میوو کمی نه و یعنی هر انسان جنت تر حده زیاتې وې هر انسان جنت غواړي آدم علیه السلام په جنت کې و لیکن د بیا هم کمی محسوسوله بالکل پریشانه و علما کرام وایي چې کله کله بې زړل هم الله پاک چې د بیا هوا نه پیدا کړه بالکل یعنی هوا نه د دې نظام ترازو ده بالکل دا نظام یې ودراوه ترازو یې کړو دا هوا نه د دې انسانانو د دې دنیا لکه په دغه مځکه چې غرونه دي دا غر چې ده دا میخ ده د مځکې د هوا نه د سکون د راحت میخ ده بالکل نو آدم علیه السلام سکون پیدا کړو خوشحاله شو نو آدم علیه السلام به دغو ټولو شیانو نه و خوشحاله څنګه یې ونه ولیدله و ونه چې ولیده د سکون پیدا کړو خوشحاله شول خوشحاله د دې اندازه واخه بالکل د دې اندازه واخه بیا ګوره الله پاک حکم کړی چې به غنم نه خوري بالکل غنم به نه خوري او بالکل هوا نه غنم وخوړل آدم علیه السلام ول چې دا خو موږ د الله د حکم نافرماني وکړله ولې او بالکل اوس ګوره هوا نه به له جنته وتله و آدم علیه السلام به په جنت کې و هوا نه به راتلله 200 کاله عمر بیا په د مځکه تېراوه بیا به مړه کېدله بیرته به جنت ته تلله یعنې 200 کاله جدایي وه څو 200 کاله د انسان چې عمر د دغون نو لغه بعد بیرته جنت ته تلله بیرته به له هوا نه له آدم علیه السلام سره یو ځای کېدله و بالکل خو لیکن آدم علیه السلام چې سوچ واو چې که هوا نه له جنت ولاړل د ما زندگی خو بس بیا به سکون نه وي بیا به سکون نه بیا به راحت نه نو د هوا نه لپاره ځان د هوا نه لپاره د جنت قرباني ورکړه بالکل د هم غنم وخوړل بالکل د هم جنت ورته پرېښول هوا نه بالکل د جنت قرباني یې ورکړله هلته یې سکون نه و دلته یې سکون ولیدل دغه غرو ته رالو دغه دنیا ته رالو ستړي له اوبو سره ستړي له غنمو سره ستړي هر شی په خپله کول ته تیار و هر شی تیار و بالکل لیکن دی له هوا نه سره راغی قرباني د جنت ورکړله نو دغه له دغه شي چې اندازه واخلي چې د ښځې وجود د ښځې وجود څونه پاک څونه مقدس دی ښځې ته احترام پیدا کړي کوم د ښځې وجود وپېژندل الله پاک مو وپېژندل او کوم د ښځې وجود تسلیم نه کو هیڅ امکان نه لري چې ته د پاک رب خدایم تسلیم کړي بالکل